امید ده چې دغه سټوري به تاسو کتلی وي. همدغه سیم سټوري زه د پښتو نه اردو ته اړوم. نو بس نوټس به اوپن کړم او په پلس نشان به کلیک واخلم او په ټکس به کلیک کړم. نو اوس دغه سټوري به زه لاین بای لاین د پښتو نه اردو ته اړوم. دا سټوري مې د پښتو نه اردو ته واړېله. نو دا به سمپل کاپي کړم د دې ځای نه او اوپن به کړم ډیپ سیک اے آی. تاسو به اوس وایئ چې نوم یې تا خو چیټ جی پی ټي یاد کړلی نو دا ډیپ سیک اے آی د کوم طرفه راغی. اوکې زه خپله غلطي منم خو ما چې نن نیوز وکتله نو زه حیران پاتې شوم. د دې یو اپلیکیشن د لاسه امریکا ته $1 ټریلیون نقصان ورسېدو چې په هغې کې مایکروسافټ، ټیسلا، میټا او په کریپټو کرنسي کې د اے آی کوینز مارکیټ مکمل ډاون شوی دی. تاسو د دې نه اندازه لګولی شئ چې دا څومره خطرناک اے آی چیټ بوټ دی. د دې په باره کې نورې خبرې کول نه غواړم خو ډیپ سیک په اوپن کم او دا کومه سټوري چې ما کاپي کړله نو دا به پیسټ کم او ورته به ووایم چې دا د اردو نه هندي ته واړوه. اوس لږ ډېر معلومات ورله وکړم چې د دې لپس دا معنی ده ځکه چې په دې سټوري کې څه داسې الفاظ استعمال شوي دي چې د هغې 2 معنی دي. بس د دې رایټ سایډ په دې ایرو به کلیک واخلم نو دا به دا سټوري د اردو نه هندي ته واړوي. د دې نه پس به زه په دې باندې لانګ پریس والم او کاپي به کړم او د مخې سره به راشم کروم براوزر ته او سرچ به کړم 11 لیبس. نو دا ویب سایټ به راشي په دې به کلیک واخلو په کروم براوزر کې به دا اوپن کو. نو د دې نه پس په موږ ته داسې انټرفیس شو چې موږ به په دې ګیټ سټارټ فری باندې کلیک واخلو. چې کله موږ په ګیټ سټارټ فری باندې کلیک واخلو نو د هغې نه پس په موږ ته داسې انټرفیس شو شي. نو د دې نه پس په تاسو ته وایي چې تاسو یا د ایمیل اډرس ورکړئ یا د فیسبوک اډرس ورکړئ یا د ګوګل. نو سمپلی به زه د دې ځای نه په دې ساین اپ باندې کلیک واخلم او د ګوګل سره به ساین اپ کړم. نو په دې ځای کې به اوس زه په دې ساین اپ د ګوګل باندې کلیک واخلم او زما چې څومره د ګوګل اکاونټس دي نو هغه به ټول دلته شو شي. د هغې نه پس به زه په یو اکاونټ باندې کلیک واخلم او د هغې سره به ساین اپ شم. د هغې نه پس په داسې انټرفیس مخې ته راشي. نو لاندې به لږ سکرول وکړو د سکیپ اپشن به کلیک واخلو او موږ چې کومه سټوري د اردو نه هندي ته اړېلې وو نو هغه به دلته پیسټ کړو او په رایټ سایډ به تاسو ته مختلف قسم وایس ارټسټ ښکاري. نو په دې ځای کې چې په تاسو کوم یو اواز مخلک نو هغه تاسو سلیکټ کولی شئ. نو په دې کې زما اوس د اډ مولا اواز خوښ دی نو زه په هغې باندې کلیک واخلم او سمپل به په جنریټ سپیچ باندې کلیک واخلم نو دا به د لیکلو نه اواز ته بدل شي. गांव में नुमान नाम का एक लड़का रहता था. नुमान बहुत ही होशियार और समझदार लड़का था. एक दिन नुमान घर में बैठकर د دې نه پس په دې رایټ سایډ باندې د ډاونلوډ اپشن راشي نو په دې ډاونلوډ اپشن باندې کلیک واخلم چې دا ډاونلوډ شي نو سمپل به د براوزر نه بیک شو